عرف کې د دینی علومو سلسله هغه په دوره حدیث باندې خلاصیږي. کله چې یو طالب العلم وړه دوره وکړي او د هغې نه وروسته لویه دوره هم خلاصه کړي، نو ظاهرا په عرف کې په اوسني رواج کې د دې طالب العلم د دینی علومو سلسله هغه پای ته ورسېده. خو په عموم کې علم ختمیږي نه. علم چې څومره حاصلوي، نوې نوې نکتې، نوې مسلې سړي ته په لاس باندې راځي. خو زموږ د دې دور عرف چې کوم دی، د عرف موافق زموږ تاسو په دې جامعه کې نن وروستنۍ ورځ ده. هغه که زموږ د دیني علومو شاګردان دي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زرګونو احادیث مبارکه یې په دغه خړ پړ دارالحدیث کې لوستلي دي. لکه څنګه چې احادیث مبارکه یې په زرګونو لوستلي، همدغه دارالحدیث بسته کال په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې د درود شریف ویلو شاهد هم و. دغه دارالحدیث د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په انواراتو باندې مالامال و. دغه دارالحدیث کې د الله عز وجل لخوانه رحمت وریده. شیخ صاحب حفظه الله یو وخت طالبانو ته وی، کله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم یادېږي نو بیا په شوق باندې درود شریف وایي. کله چې درود شریف لوستل کېږي نو د الله عز وجل رحم او انوارات داسې د شیبو شیبو باران په څیر باندې راوریږي. او کله چې طالب العلمان درود شریف نه وایي او یا یې کمزوری وایي، د الله عز وجل رحمتونه او د اسمان نه چې کوم انوارات راوریږي په هغې کې هم کمبود وي. دغه دارالحدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو مبارکو باندې منور و. د دې طالب العلمانو نن وروستنۍ ورځ ده. هغه حفاظ کرام چې په خپلو معصومو ژبو باندې د قرآن عظیم شان زده کړه کوله، کلونه کلونه یې خوارۍ وکړې او د الله عز وجل کلام یې په خپلو سینو کې ځای کړ. یو یم نن د دستربندۍ مراسم دي. هغه قاري صاحبان د تجوید شاګردان چې دوی په دغه آیتونو باندې عمل کاو، ورتل القرآن ترتیلا، ته قرآن عظیم شان په ترتیل توګه باندې لوله او د دې آیت کریمه مصداق ځان ګرځاو. د هغوی هم نن وروستنۍ ورځ ده او تجوید درسونه خلاص شوي. او زموږ د فقه د تخصص د مفتي صاحبانو چا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژبه باندې بیان شوي قوانین او احکامو کې تخصص کاوه او کوشش یې کاوه چې دا په سمه توګه باندې زده کړي او مسایل د کتابونو نه په اسانه توګه باندې را پیدا کړي. هغوی هم نن د اختتام ورځ ده. لومړی ټولو ورونو ته د دې ورځې مبارکي وایو. الله عز وجل دې دوی ته د علومو کې برکات را نازل کړي او راتلونکي کې د الله عز وجل د ښه خدمت مصدر وګرځوي. دویم طبعا له جامعې نه چې ملګري فارغېږي، په پای کې یو څو خبرې د جامعې لخوا نه دوی ته کېږي. دا چې زموږ له جامعې نه هم 115 په شاوخوا کې شاګردان سږ کال فارغېږي، نو غواړو چې وروستنۍ د جامعې لخوا نه دغه ملګرو ته څه توصیې دي هغه تاسو ته پیش کړو. درنو علماء کرامو، یو وخت به چې موږ دغه ملګري داسې راټولول
نو زموږ له خوا به بېل رنګ توصیې وي دوی ته. وطن هم اشغال و، د جمهوریت توره تیاره دلته خوره وه، د امریکایانو د اشغال چاپې ظلم او بربریت دلته خور و. زموږ به یوه خبره دا وه چې ګوره دا زموږ د مدرسې سند غلط ځای کې استعمال نه کړي. داسې وخت و چې ډېرو ملایانو ملا صاحبانو خپل ایمانونه له لاسه ورکړي وو. داسې دور و چې ډېرو خلیفه صاحبانو پیر صاحب هغه خپل ایمان له لاسه ورکړی و، قدمونه یې ښویېدلي وو. داسې وخت و چې ډېرو مخورو علماو چې په منطقه کې خلک ورباندې راټولېدل د دوی قدم ښویېدلی و، حق ته باطل او باطل ته به حق وي. د جامعې سره به په زړه کې دا درد ورسره و، خدای مه کړه زموږ د جامعې یو نیالګی، زموږ د جامعې یو عالم هغه څوک ونه ښویوي. په دغه سخت امتحان دور کې زموږ علما داسې نه وي چې دا په بله رانه ولاړ شي. نو موږ به په د اخر کې ورته وي که له دغه سند نه تاسو غلطه استفاده وکوله، په مقتضا د علم باندې ولاړئ نه، نو ستاسو به ګریوانونه وي د قیمت په ورځ او د جامعې د اراکینو د دې به لاسونه وي قیمت په ورځ به هم له ګریوانو نیسي. دا به یوه ضروري خبره وه. دغه وخت تقاضا هم دا وه چې دا مو ورته ویلي وای. موږ چې څومره خوارۍ په تاسو باندې کړي دي، څومره چندیم کړي دي، څومره دغه اراکینو ځانونه ستړي کړي دي، د دې دپاره چې تاسو به د حق دفاع کوئ او د باطل مقابله به کوئ. داسې به نه کوئ چې حق ته به باطل وایئ او باطل ته به حق وایئ. 5 پیسو په مقابل کې هغه تیاره دور الله تیر کړ. خو دې باندې تاسو پوهیږئ چې نن ورځ موږ په یوه بله ابتلا کې ګیر یو. درنو علما کرام، هغه ابتلا اسانه وه. اوس چې کومه ابتلا کې موږ ګیر یو دا ډېره ګرانه ده. دا زموږ د خپل نفس او د خپل شیطان سره مقابله روانه ده. یو صحابي هم وایي ابتلینا مع رسول الله صلی الله علیه وسلم بالضراء فصبرنا. موږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې په ضررونو، مشکلاتو، تکالیفو باندې وازمویل شو. فصبرنا، موږ صبر وکړو. داسې وخت راغلی چې زموږ د استادانو لاسونه به یې شاته ورتړل. داسې صحنې موږ دلته ولیدې، په دې ټولو باندې جامعه، د جامعه راکین، استادان او شاګردان صابرین. داسې وخت و یو شاګرد به کتل، استاد به کتل او یو شاګرد ته به یې لاسونه ورتړلو، سترګې به یې ورتړلې، ډېر په بې عزتۍ باندې به یې کشکاو او تر زندانو به یې رساوه. په دې ټولو کې لکه صحابي چې وایي فصبرنا، موږ صبر وکړه. د خلکو مدرسو ته به عسکر پیرې ته ولاړو او په دغه جامعه باندې به په ټوله جامعه باندې به عسکرو و امریکایانو او د دوی درنده صفته غلامانو چاپه وه. ټوله جامعه به یې محاصره کړې وه. زموږ هغه د فارغینو چې د دې جامعې نه به فارغېدل، هغوی به یې په لارو کې کوزول. خو په دې ټولو مسایلو باندې لکه دا صحابي رضی الله تعالی عنه چې وایي فصبرنا، موږ په دې باندې صبر وکاو. خو اوس څه دي؟ ثم ابتلینا بالسراء فلم نصبر. بیا موږ په خوشحالیو نعمو باندې وازمیل شو، خو البته موږ صبر ونه کړی شو. صحابي دا وایي موږ خو ډېر کمزوري خلک یو. موږ تاسو ته یو امتحان اوس دا متوجه دی چې د خپل نفس مقابله وکړو. موږ ته اوس دا متوجه دي چې موږ د دین هغه برخه آباده کړو چې په کومه برخه کې ډېر زیات ضرورت موجود دی. موږ د دې نعمو په مقابل کې ثابت قدمي پاتې شو. موږ د دې تنخواګانو د دې چوکیو په وخت کې هم کلک استقامت نه کار واخلو. یو مهمه خبره زموږ ټولو فارغینو ورونو ته دا ده، کوم ولیدل
چې دغه د شهیدانو په وینو باندې جوړ شوي صف کې نیمګړتیاوې دي. دلته ماته ضرورت دی او له ما نه غوښتنه م کېږي نو نه به نه وایې په همدغه صف کې خدمت د دې صف ساتنه دا زموږ او ستاسو ټولو فریضه ده. که پوه شو چې دلته خائن، دلته غل، دلته یو مفسد انسان دا خلا ډکوي، ما ته ضرورت دی غوښتنه م رانه کېږي او که زه ورنشم معلوم پوهېږم چې دغه ځای ته یو خائن راځي، بیا به موږ د دې صف سره جفا کړې وي که چېرته موږ په دې صف کې خدمت نه ترسره کوو. دا صف په ډېرو زیاتو قربانیو باندې راغلی دی. د فیسبوکونو ته ځینې ویډیوګانې کله ورې پورته شي ډېرې دردمنې وي. د یوه پلار 15 بچیان په شهادت باندې، ګلالي همداسې طالب العلمان و مجاهدین نوراني څهرې د قرباني کړي. د یوې مورکۍ 7 بچیان، یو سپینګیری پلار 15 بچیان چې دا ټوله سرمایه هم دغه 15 بچیانو، له 22 یتیمانو نه دا کور ډک دی. موږ تاسو به په دې کتابونو کې وایي چې جهاد حسن لغیره دی، حسن لعینه نه دی. خپله خو په جهاد کې وینو تویول دي او د بلادو ړنګول پکې دي. دا جهاد د څه په خاطر باندې چې د کفر غرور مات شي او د الله په ځمکه کې د الله کلمه اوچته شي. الله د کفر غرور د افغانستان په خاوره کې مات کړ. د افغانستان په جغرافیه کې خو د کفر غرور الله مات کړ. الله عز وجل د افغانستان په جغرافیه کې اعلا د کلمت الله هم راغله. دلته یو ښکلی شرعي نظام قایم شو. اوس که دغه نظام له ما او تا نه خرابېږي، دلته یو مفسد داخله کوي او موږ په غړولو سترګو باندې وینو زموږ د هغه ګلګون شهیدانو وینې هغه له خاورو سره خاورې کېږي او موږ مداخله نه کوو په دې صف کې، نو یقین په الله باندې وکوئ چې دا به زموږ ډېر لوی سعادتوب وي. لکه یو سړی چې اودس وکړي ښه په یخو اوبو باندې ښه ځان ستړی کړي او چې ورته ووایه الله لمانځه ته چې نه لمونځ څه کوم خو اودس مې وکړه هغه کافي دی. دا اودس خو موږ د لمانځه دپاره کوو، دا قربانۍ خو موږ د اسلامي نظام دپاره کولې. اوس چې اسلامي نظام موږ ته په لاس راغلی، نه ولا زه ملایي کوم، نه ولا زه مدرسه وایم، نه زه فلان کوم. لومړنۍ خبره زموږ دپاره دا ده، دا صف دا په سختو قربانیو راغلی. ګورئ چې دا صف کې له موږ نه خاین کس داخل نه شي. یو پخوانی عمارت و، په هغې کې علماو په صف کې ډېره داخله نه لرله. کم کسان به دې صف ته تلل. یو اوسنی عمارت دی، په دې کې نو بیا علما زښته ډېر ورغلل، په مدرسو کې خلا راغله. ما چې مخکینۍ خبره وکړه په هغه وخت کې چې کله موږ ګورو چې دلته خلا راځي، خو ظاهرا اوس چې موږ ګورو خلا نشته. حتی یو بس ته 4-5 علما منتظر وي، بلکې 10 نفره، حتی یو بل سره رقابتونه وي. دا بیا هغه للهیت هم له منځه وړي. موږ به صف ته د دې په خاطر باندې نه ځو چې بس ده او تنخوا ده او فلان ده او فلان نه. صف ته د دې په خاطر چې موږ د خپلو شهیدانو ورونو وینې وساتو او د دې له وینو سره څوک خیانت ونه کوي. البته اوس حالات بل قسم ته دي. اوس باید له موږ نه مدرسه شنډه نه شي، له موږ نه جومات شنډ نه شي او زموږ هغه خانقاوې هغه باید له موږ نه شنډې نه شي. دا په سمه توګه باندې باید موږ آبادي کو. خیر دی که لږه تنخوا وي، خیر دی که بې معاشه یو، خیر دی چې هیڅ امتیازات نه لرو، خو مدرسه به موږ خړوالي ته نه ورکوو. مدرسه دا د اسلامي عمارت، د جهاد، د عامو ولسونو د تربیې او د اصلاح مهمه سرچینه او مهمه منبع ده. دا به نه پرېږدو چې له موږ نه کمزوري شي، دا به نه پرېږدو چې له موږ نه خړه شي. دا زموږ بنیادي کار دی. دا ضرور نه ده چې ټول په یو وار په اسلامي عمارت کې ځانونه داخل کو. د امیر المؤمنین حفظه الله د هغه حکم هم دا دی، ټول د مدرسې ته نه ځي، ټول د صف ته نه راځي. حتی یو وخت ټولو ولایتونو کې سروې وکړه، څه وجه ده چې له اطرافو نه علما
ښارونو ته راځي. څه وجه ده چې مدارس هم کمزوري کېږي، علما ترې نه ځي، مساجد هم کمزوري کېږي، علما ترې نه ځي. په ډېرو علاقو کې داسې یو حالت رامنځته شوي چې ملا امام د لمانځه لپاره نه پیدا کېږي، د جنازې لپاره ملا امام نه پیدا کېږي. نو په هر شي کې به افراط نه کوو. موږ کې بس دغه یو خاصه موجوده ده، کله په جهاد کې دومره افراط وکوو چې هر څه بیا رانه پاتې شي، کله بیا په اسلامي نظام کې دومره افراط وکوو چې ټول ور منډه کړو، کله بیا نو چې کینو چې یاره صف ته نه ورځو بیا په یوه ور باندې ټول کینو. نه، صف ته هم ضرورت دی، مدرسې ته هم ضرورت دی، منبر ته هم ضرورت دی، جماعت ته هم ضرورت دی، سیاست ته هم ضرورت دی، سیاسي مفکوره زده کوئ، اسلامي سیاست زده کوئ. دغه په زرګونو احادیث مبارکه چې تاسو ته تلاوت شول، دې کې یوازې د لمانځه او د اوداسه مسلې نه وې، په دې کې موږ ته سیاست را پېژندل کېده. د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیاسي زندگی څه وه، د رسول الله صلی الله علیه وسلم جهادونه څنګه وو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم تشکیلات څنګه وو، رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه اداره رامنځته کړې وه، مدني زندگی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم څنګه وه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژوند مبارک کې تر رومه اسلام ورسېده. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژوند مبارک کې یمن فتح شو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژوند مبارک کې د شام ځینې علاقې فتح شوې. د رسول الله صلی الله علیه وسلم دومره لوی مملکت دا څنګه اداره کېده، څنګه مدیریت کېده. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې امن څنګه جوړ شو. خو همدې ته سیاست وایي، همدې ته سیاسي ژوند د رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي. ټول زده کوو کومه برخه کې چې ډېر ضرورت دی. تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارکه اورېدلې، یو کس ورته وایي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم عمل ډېر مهم دی؟ نو ځینو ته وایي جهاد فی سبیل الله، ځینو ته بیا وایي د مور او پلار خدمت، ځینو ته بیا وایي لمونځ دا تر ټولو افضل الاعمال دی، بهترین د عملونو دا دی. ولې داسې مختلف جوابونه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم؟ موږ تاسو بیا په حدیثو کې یو جواب دا کوو، سړي ته یې کتل، موقع ته یې کتل، زمانې ته یې کتل. کله وارې جهاد کې ډېر ضرورت وي، هغه ملګري کې استعداد دی جهاد وي، نه نه تا دپاره جهاد ډېر بهترین دی. کله وارې یو نیم ملګري کې د لمونځ کمزورتیا به موجوده وه، لمونځ ډېر بهترین عمل دی، ګوره لمونځ درنه پاتې نه شي. زموږ او ستاسو له نن نه بعده د طالب او د طالبۍ دوره خلاصه شوه، البته مسؤولانه زندگیم شروع شوه. په دې مسؤولانه زندگی کې به موږ څه کوو؟ نو داسې به یې ګورو کوم ځای کې ضرورت ده. که د کلي جومات هم ړنګېږي او بې امامه کېږي، بې ملا کېږي، والله چې تر ټولو بهترین عمل دغه دی چې بلا معاشه بلا تنخواه په ځان بوج راولي، په ځان تکلیف راولي، د نفس مقابله وکوي او هغه خوار پار جومات ته راشن نه شي. که موږ ګورو چې موږ په دې کلي کې مدرسه رانه شنډېږي ولا مدرسې ته مدرس نه پیدا کړي، دا تر ټولو بهترین. که موږ ګورو چې په اسلامي نظام کې خلاوې راغلی، دا ډېر بهترین عمل دی. که موږ ګورو چې یاره بیا د جهاد سلسله امیر المؤمنین حکم وکاو، د یو چا سره بیا جهاد شروع شو، امر یې وکړه چې تاسې د جهاد سنګرونو ته راشئ، تر ټولو بهترین عمل هغه جهاد فی سبیل الله دی. الله عز وجل دی موږ او تاسو ته توفیق نصیب وګرځوي چې د خپل مسؤلیت په سمه توګه باندې ادا وګرځوو. درنو فاضلانو، نن ورځ تاسو ته پګړۍ در په سر کېږي. دغه پګړۍ په سرول په عرف کې او ځینو احادیثو مبارکو کې هم ذکر راځي، دا د مسؤلیت نښانه ده. دا د طالبۍ ژوند ډېر آزاد ژوند و، خو اوس د موږ د مسؤلیت دوره شروع شوه. اوس به موږ قدم ډېر په احتیاط باندې ږدو. له نن نه بعده اوس موږ ته خلک د مولي صاحب نه وایي، هغه ورونه چې په تخصص کې دي هغه ته مفتي صاحب وایي، هغه ورونه چې په حفظ او تجوید کې و حافظ صاحب او قاري صاحب ورته وایي. خلک هم قدرداني ورته لري، د خلکو اعتماد هم ورباندې راغی. خو یوه خبره یادوم، ګورئ دغه د مسلمانانو
اعتماد متضرر نه کړی. د مسلمانانو اعتماد په څه باندې متضرر کیږي؟ یو په دې باندې متضرر کیږي خدای نه خواسته چې موږ حق لاره پرېږدو او په باطل باندې روان شو. الله دې له دې نه وساتي. په حق باندې استقامت قسم په الله زه تاسو ته وکړم چې آخرت خو پرېږده، په دنیا کې مو عزتمند کوي. شداید به راشي، تکالیف به راشي، بېخوندیو سره به مخامخ شو، خو یقین په الله باندې وکړئ چې په حق باندې استقامت. یو ساده مثال زه تاسو ته وایم. دا بیګا جنرال صاحب راغلی و، نو دا ملګري وایي چې جنرال صاحب نه دیني علوم کړي دي او نه عصري علوم. دا ټوله مدرسه ورته خوشحاله وه، دا ځوانان ورته خوشحال وو، ټوله دنیا یې پېژني. چاته چې د جنرال نوم ور واخله جنرال مبین عرب و عجم یې پېژني. دا جنرال کې څه کمال موجود دی؟ یو 15 ورځې د حق په دفاع کې تېرې کړي دي. هغه هم د ژبې له لارې ژبنی جهاد یې کړی، د حق لاره یې خپله کړې ده. دغه سړي نه الله عز وجل یو سړی جوړ کړ. که موږ د حق په دفاع کې ودرېږو، موږ په حق باندې استقامت وکړو، یقین په الله باندې وکړو چې آخرت خو پرېږده، په دنیا کې به هم تاسې معزز ګرځېږئ. او که خدای مکړ حق ته باطل وي او باطل ته حق، دا حق او باطل یوازې تر اشغال او د امریکایانو تر راتګ او د جمهوریت تر دورونو منحصره خبره نه ده، اوس هم کېدلی شي. که حق تم باطل وي او باطل تم حق وي، آخرت خو پرېږده. ما دې په الله باندې قسم په دنیا کې مهان ګرځېږو، په دنیا کې د ذلت او د رسوایۍ سره مخامخ کېږو. 15 ورځې به زموږ د چاپړوسۍ له امله، چې موږ به د چاپړوسۍ له امله حق ته باطل ویلي وي او باطل ته به هم حق ویلي وي. یو څه غوړه مړی به راته پیدا شي، یو 15 ورځې به خلک زموږ قدردانی وکوي، خو یقین په الله باندې وکوئ چې وروستنی انجام زموږ بیا ډېر بدترین را روان دی. زه مثالونه تاسو ته نه وایم، په دې تیر جمهوریت نه رانیولې تر ننه پورې په علماو کې تاسو تصور ور باندې وکوئ چې چا حق ته باطل وي او باطل ته حق وي، څه الله عز وجل ورسره وکړي. خدای عز وجل دې موږ او تاسو ټولو ته نجات را په برخه وګرځوي. یو په دې باندې زموږ د عامو وروڼو هغه اعتماد متضرر کېږي، دا له منځه ځي. ملا طبقې ته زموږ په دې ټولنه کې ډېر لوی احترام باندې خلک قایل دي. دویم، زموږ د اعمالو له امله که زموږ عمل زموږ د قول سره په ټکر کې مو، خلک بیا ښه باور نه راباندې کوي. زموږ داسې ټولنه ده عالم ته دومره دوی قایل دي چې ډېر کرت عالم خولۍ په سر وي زړی ته تورېږي. دا څنګه ملا ده، دا پګړۍ نه په سره وي. دوی د عالم په باره کې داسې عقیده لري، ته به وایي چې یاره د عالم نه به هېڅ ګناه نه کېږي. داسې یو نیک ګمان دی په علماو باندې او ملایانو طبقه باندې. نو د الله عز وجل د رضا دپاره موږ تاسې ډېرې خوارۍ وکړې، 10 کاله 12 کاله 14 کاله په طالبۍ کې تېر کړل، د دې په خاطر باندې چې خلکو ته به د الله دین رسوو. اوس که زموږ د عمل له امله له موږ نه دغه زموږ حیثیت متضرر ګرځېږي، راتلونکي کې زموږ د دیني خدماتو دپاره ډېر لوی خنډونه دي. بیا نو کوشش به دا کوو، خیر که په اندرون کې په موږ کې ډېره بزرګي نه وي موجوده، خو کوشش به دا کوو چې خدای مکړه د عوام موږ ته ګوته ونه نیسي چې یاره دغه ځای کې خو دغه ملا ولا ډېر په غلطه باندې روان ده او ډېر ناروا اعمال یې ترسره کړل. ستا ټولو خدماتو ته به ضربه ورسېږي، ستا چې څومره مسیر دی دا به متضرر شي. بیا به ستا له ژبې ستا له کړنو خلکو ته هغه د هدایت دیونه بلیږي، څوک به بیا په تا باندې اعتماد نه کوي. نو هم به د خپلو خبرو سره احتیاط کوو او هم به د خپلو اعمالو سره احتیاط کوو. الله عز وجل دې موږ او تاسو ته توفیق را په برخه وګرځوي. دریمه خبره مې دا کوله، الحمدلله اسلامي نظام دی. کله کله د اسلامي نظام په مقابل کې له موږ نه تیزي وشي،
کوم ځای کې نیمګړتیاوې وویني، مایوسۍ وویني، تیزې خبرې ترې نه وشي، بیا میډیاو ته پورته شي. دې سره به هم احتیاط کوو، خو احتیاط په دې معنا باندې نه چې موږ به له حق نه چپ پاتې کېږو. موږ به خپلو شاګردانو ته په درس کې هم ډېر دا وی چې موږ چې اسلامي امارت ته قایل یو، د دې وجې نه ورته قایل یو چې د دې نه بهترین صف په دې ټوله دنیا کې بل موږ نه وینو. دا ډېر ښکلی صف دی او د دې بدیل او مثل هم نشته. په دې ورته قایل یو چې دغه صف د الله د دین خادم صف دی، خو خدای مکړه که دغه صف د حق لارې نه کوږ شو، بیا نو دا یاد ولرئ چې اسلامي امارت مشران او په مجموع کې اسلامي امارت دا شارع د دین نه دی. دوی حرام حلالولی نشي، حلال حرامولی نشي او حرام حلالوی نشي. دوی د اسلامي قوانینو خادمان دي. که دوی د حق لارې نه منحرف شول، الله مکړه دا تصور هم ګران دی، خدای عز وجل دی داسې نه کي، الله مکړه بیا شخصیت پرستۍ نه موږ ځان ساتو. کوشش به دا کوو که څوک د دې حق لارې نه منحرف و په اسلامي امارت کې، د ده نه فوق ته شکایت وکوو. د شکایتو کمیسیونونه موجود دي، استخبارات ورباندې خبر کو، د لومة لائم پروا ونه ساتو. قانوني لارې شته، علماو شوراګانې دي او دا رسن د امیر المؤمنین حفظه الله سره په رابطه کې دي. موږ به په مکمله معنا باندې د هغه منکر عمل چې ثابت منکر وي، متفق علیه منکر وي، ټول ورباندې پوه شو چې یاره دا خو الله منکر دی او دا د حق نه انحراف دی. په هره ممکنه لاره باندې چې موږ پوهیږو چې یاره د دې لارې نه اصلاح راځي، کوشش به دا کوو. الله عز وجل دې موږ او تاسو ته توفیق را په برخه وګرځوي. تاسو علما داسې عادي خلک ځانونه مه بولئ ښه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم جانشین هم تاسو شوئ. د تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره خاصه رابطه موجوده شوه. دا ډېر لویه کړۍ ده او ډېر لوی معنوي قوت الله تاسو ته نصیب کړی. اسلامي امارت د علماو نه جوړ صف دی، لوی قوت الله تاسو ته درکړی. که چېرته کومه نیمګړتیا موږ لیدله په ممکنه لارو د اصولو موافق لارو باندې به موږ کوشش کوو که دغه علما ټول چپ پاتې شي، بیا صف رانه خرابېږي. که په صف کې نیمګړتیاوې وي او موږ نه ورته ښودلې، بیا صف رانه خرابېږي، بیا به دا ړنګېږي، بیا نوی جهاد شروع کېږي، له صفر نه به کیسه روانه وي، بیا به د قربانیو لړۍ وي، په زرګونو د لکونو مسلمانانو جنازې به وځي، بیا به آخري دې هدف ته رسېږو. او چې ورسېدو بیا د هغې نه وروسته که بیا احتیاط نه کوو، بیا دا صف نه ساتو، د دې صف تزکیه نه کوو، د دې صف حمایه نه کوو، د دې نیمګړتیاو اصلاح ته نه متوجه کېږو، عمر به هم ذاتي پیړۍ پیړۍ به هم په دې کې تېرېږي. الله عز وجل دې موږ تاسو ته توفیق را په برخه کې. امامت ته په ټیټه سترګه باندې نه ګورو. زموږ له فراغت نه وروسته ډېر اجتماعي خدمات دي. یو خدمت زموږ د جماعت امامت دی، خطیب مقرریږو، یو چېرته مدرس مقرریږو، محتمم او ناظم مقرریږو، یا په اسلامي صف کې د کوم خدمت لپاره مقرریږو. په دې ټولو خدماتو کې کمزوری خدمت چې خلک یې بولي هغه امامت دی. نه دې ته په ټیټه سترګه باندې مه ګورئ، دا خو د انبیاو منصب دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم امام و، امام الانبیاء ورته وایي. د مدینې منورې امام هم همدای و. رسول الله صلی الله علیه وسلم په حیات کې چې کله به دی حاضر و، دی به لمانځه ته مخکې کېده، خو چې کله دی وفات شو بیا چاته امر کوي؟ مرو ابا بکر. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ابو بکر صدیق ته امر وکوئ. ابو بکر صدیق څوک دی؟ افضل الامه واعلمهم، د ټول امت مسلمه افضل ترین شخصیت او هغه شخصیت چې د ټولو نه زیات علم والا دی.
د خپل ځان جانشین داسې یو سړی مقرروي. دا خو موږ امامت کمزوری کړی. امامت معنا څه؟ یاره ډېره سرسایه. امامت معنا زکات، عشرونه، پردیو فصلونو ته حساب کول، تمه او لالچ، کلي کې چې کوم مالداری کس دی هغوی ته هیله ګرځول، استغنا نه. کمزوری خو په موږ کې دي. زموږ له عمله له موږ نه د امامت یوه مقدسه وظیفه. کلیوال هم ذاتي بیا امام ته په څنګه سترګه باندې ګوري، دا لکه یو مزدور غوندې. ملا صاحب بېګا خو نه وې، چیرې تللی وې، ورک وې، سپکو سپکو الفاظو سره یې تعبیروي. ملا ته خو بیخي ډېرې زیاتې کمزورۍ کوي، لکه یو مزدور باندې یا په یو غلام باندې چې یو بادار تیزې تیزې خبرې ورکوي. همداسې موږ خپله د امامت نه داسې یو شی جوړ دی. که موږ استغنا وکړو، زموږ تلاوت په سمه توګه باندې برابر وي، زموږ نیت ورته صفا وي، په موږ کې تقوا موجوده وي، موږ امامت تعریف زده کړو، موږ د امامت وظایف وپېژنو. دا زموږ په دې ریاستونو کې د هر څه لپاره لایحه د وظایفو وي. یو وړکی مدیر دا هم لایحه د وظایفو لري. د ولسوالۍ دپاره یو مامور شپږم بس کې دی، تنخوا یې هم کمزوري وي، دې دپاره هم لایحه راغلې ده، لایحه د وظایفو. البته موږ د امامت دپاره څه د لایحه د وظایفو؟ امام به کوم کارونه په د خپل امامت او په د خپل جماعت کې ترسره کوي؟ د رسول الله صلی الله علیه وسلم امامت څنګه و؟ د رسول الله صلی الله علیه وسلم جماعت په کومو اعمالو باندې آباد و؟ د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه وروسته ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دغه سلسله څنګه مخې ته بوتله؟ حضرت عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه، عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنه، حضرت علی کرم الله وجهه، د دوی امامتونه په جماعت کې څنګه وو؟ دوی هم داسې لالچیان وو، دوی کې هم همداسې حرص موجود و، نعوذ بالله. دوی هم همداسې تمې کولې خلکو ته. دوی هم یوازې د جماعت خدمت له تنخوا او له زکات او سرساینه عبارت کړی و. که چېرته موږ د جماعت اهمیت وپېژنو، هغه لایحه د وظایفو یې وپېژنو، هغه کردارونه چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم په جماعت کې ترسره کړي، ته بیا وګوره د تا جماعت به یو انقلابي جماعت وي. د تا جماعت دا به بیا د مقتدیانو د ټولنې دپاره څومره یوه غوره د اصلاح مدرسه وي. تا جماعت نه به بیا لوی لوی انقلابونه رامنځته کېږي. خو که چېرته موږ دغه خپل جماعت وپېژانده، نو په سمه توګه باندې، په ښه نیت باندې، په ښه خلوص باندې هغه خپل امامت ته تاسې متوجه شئ. دا عادي خبره مه بولئ. درنو علماء کرامو، په کمزوري نظر باندې مه ورته ګورئ. له نن نه بعد انشاءالله موږ تاسو به دا وعده وي چې که الله عز وجل موږ نه د امامت خدمت اخیسته، نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خلفای راشدینو او د صحابه کرامو سیرت به ورته مطالعه کوو، دوی څنګه امامت ترسره کاو، داسې امامت به موږ کوو. انشاءالله ټولو ملګرو به دا وعده وي که نه؟ خدای عز وجل د توفیق درته نصیب وګرځوي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم جماعت اجمالي په تعلیم باندې آباد و، د قرآن کریم تعلیم، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو، د جهاد مشورې، د رسول الله صلی الله علیه وسلم له خوا نه هغه ذکر اذکار چې ښودل کېدل په هغې باندې، په عباداتو باندې، په دې باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم جماعت آباد ګرځېدلی و. که موږ مدرسین شو، په تدریس کې به موږ نیت ورته صفا کوو. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. لسړي نه خدایي سړی هغه په درس او تدریس باندې جوړیږي. تاسې وګورئ دا اوس د اسلامي امارت فضا لوی شخصیت وي، خو د مدرسې ملا ته څومره احترام دوی لري. امیر المؤمنین حفظه الله تاسې وګورئ، حتی ما یوه خبره واورېده والله اعلم چې امیر المؤمنین دا شوراګانې جوړولې، نو دا یې مو وې چې جهادي سابقې ته هم ډېر مه ګورئ، خو چې کلک مدرس وي او ښه عالم وي، علمي سویه یې ښه وي، تقوا او دیانت زیات پکې وي، دغه کسان شورا ته راولئ. او دې شورا ته څومره لوی صلاحیت بیا ورکړی، که دا شورا وغواړي بس ته والیم بدلولی شي. دې خلکو کې څه کمال دی په دې شورا کې؟ دا د مدرسې ملایان دي، د مدرسین خلک دي. امیر المؤمنین حفظه الله فکر دا کوي چې خدای پرستی خلک دغه دي. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. خو چې موږ درس او تدریس په سمه توګه وکړو،
دا زه چې د خپله طالبي ګورم تر اوسه پورې بیا د فراغت نه وروسته څومره امثال وو، څومره ملګري وو، څومره همزوري وو، څه وو، هغه وخت څنګه وو، نن څنګه دي. دا نتیجه یې که موږ نیتونه صفا کړل درس او تدریس ته، لوی لوی شخصیتونه الله درنه جوړوي. آخرت خو پرېږدئ، په دنیا کې معزز ګرځېږئ. د قرآن کریم او د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث مبارکه هغه له تاسو سره معزز اشخاص جوړوي. دغه زموږ شیخ صاحب حفظه الله واعانه، ښه د دوی حالت تاسې وګورئ، ټوله زندګي د دوی په تدریس کې تېره ده. نه په عربو کې څوک لري، نه په کویټ کې څوک لري، نه په دوبۍ کې څوک لري. درس او تدریس اله مدرسه ده، اله مدرسې ته ځمله، شاګردانو درس کزا نشي. الله عز وجل دوی نه څنګه خدمت اخلي او د دوی ژوند او زندګي مو ګورئ، څومره پرسکونه، څومره بې تکلفه ژوند، څنګه الله عز وجل دوی په دنیوي نعمتونو باندې نازوي، څنګه خلک ورته قایل دي. دې خلکو نه دا شخصیتونه د الله عز وجل د دین له امله جوړ دي. زه په تېرو کې تاسو ته مثالونه نه وایم، هغه ژوندی مثال چې موږ تاسو په سترګو باندې ګورو. نو که چېرته د درس او تدریس لپاره د موږ او تاسو نیتونه صفا شول او ښکلې اراده مو ورته وکوله، آخرت پرېږدئ وله الله په دنیا کې معزز ګرځوي. که الله نظام ته راوستی، نظام کې الله خدمت درته نصیب کړه. دا چوکۍ خو ډېرې عاجزي دي. نن به لوی وزیر وي، بله ورځ به هېڅ شی هم نه وي. نن به والي وي، بله ورځ به هېڅ نه وي. نن به رئیس وي، سبا به هېڅ نه وي. ته به یې خپله پرېږدي، تا به لرې کړي، په کور به دې کېري. بیا په اسلامي امارت کې خو دغه شیان بیخي د تغییرات تبدیلات لرې کولو دا خو بیخي عادي خبره ده. ولې هغه 15 ورځې خدمت چې موږ په صف کې کوو له خیانت نه ډکې کوو؟ کوم قوانین چې موږ ته د نظام له خوا نه راغلي دي، که دا قوانین د ظلم وي نو بیا خو په مشرانو باندې انتقاد دی، هغوی دې دا قوانین بدل کړي. که د عدل قوانین وو بیا له قوانینو تېرېدل نه دي په کار، د پیسو په مقابل کې، د واسطو په مقابل کې بیا له دې نه تېرېدل نه دي په کار. خپلولۍ پرېږدئ. زه وایم راځئ د خپلو شهیدانو نه وشرمېږو، راځئ د خپلو زندانونو نه وشرمېږو، راځئ هغه 100 کلنې ترخې دورې نه وشرمېږو. که نظام ته راغلی، نظام دې که په پاکه طریقه باندې کولی شو خو ډېره ښه ده، که نه دی شو کولی قسم د بازار کې ګډۍ چلول ورباندې ښه دي. ته خو ته خیانتونه کې وزیر څه بلا وي؟ وزیر خو ما او تا غوندې شخص دی که نه؟ والي چې شی وي؟ خو دا خو زما ستا غوندې سړی ده. دا خو د نظام یو تشکیل دی. قرآن کریم کې څه ښکلې قاعده الله مونږ ته ایښي، ان اکرمکم عند الله اتقاکم. څوک خبر دي؟ د دې پکتیکا په بازار کې ماخوستن یو وخت مونږ روانو، یو عسکر و ولاړو، یخ لاسونه په دې چوک کې ولاړو. د دې ما لاسونه ښکلول، یقین په الله باندې وکړو چې ما دا هڅه کوله چې د ده لاسونه ښکل کړه. دا اوس څه معلومات کېږي؟ دا یخ ته ولاړ دی، که دا جنت ته روان وي، ته سره له ریاسته په جهنم باندې روان وي. ته سره والي صاحب په زنځیرونو کې کش کوي او جهنم ته بیایي، وزیر صاحب یې روان کړی وي د جهنم په طرف باندې. نو ته چې وزیر یې یا ته چې والي یې، نو دا معنا خو نه چې بزرګ هم یې، دا معنا خو نه چې په الله هم ګران یې، غلا به هم کوې، خیانت به هم کوې، بله بدبختي به هم ترسره کوې، د هرې نارواوي مخ ته به هم درېږي، خپلولۍ به هم پالې او جنت ته به هم ځې. کوشش به دا کوو که الله عز وجل موږ او تاسو ته په نظام کې خدمت نصیب کوم، نو دا یاد ولرئ، ځان ته م زه دا خوښوم، خیر د خلکو له نظره دې ولویږې، خیر دی پروا نه لري، دنیا کې به دې څوک عزت او قدرداني نه کوي، خو الله عز وجل به ستا منزلت پېژني. الله عز وجل په نظم باندې بیا تا دپاره ډېره خوندوره ده. الله عز وجل دې موږ ته اخلاص او للهیت را په برخه وګرځوي. دا یو څو ماتې ګوډې خبرې وې چې هغه اجتماعي امور چې زموږ فارغین کله فارغېږي نو له ځینو دغه شیانو سره مخامخ کېږي، دا هم تاسو ته بیان کړي.